أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دی آیاتونو مبارکو کې الله پاک د یهودیانو عیسیانو حق پټول چې د هغې په کتابونو کې ذکر و چې هغه د نبی علیه السلام صفات علامات او نښې وې هغه علامات او نښې به هغې پټولې د نبی علیه السلام متعلق چې څومره خبرې وې هغه به د خلقو نه پټې ساتلې هغه به خلقو ته نه ښکاره کولې حالانکه الله پاک ښه وضاحت سره د هغې په آسماني کتابونو کې د نبی علیه السلام متعلق ذکر کړی او بیا به هم هغې دا خبرې پټولې دې دپاره چې خلق اسلام قبول نکي د خلقو په زړونو کې شک شبه پیدا کی کله به صفات د نبی علیه السلام بیانول او د تورات کتاب نه بالکل مخالف به بیانول چې کوم صفات په تورات کتاب کې ذکر او هغه ټول په نبی علیه السلام کې موجود نو په دې وجه پټول او د هغې خلاف بیانول چې خلق ایمان را نه وړي داسې کسانو د پر الله پاک سزا ذکر کړې ده په لومبني آیت مبارک کې چې په دوی باندې به د الله پاک لعنت وي او لعنت معنی ده د الله د رحمت نه لرې کېدل څوک چاته وي په تا د لعنتي د هغې دا معنی چې ته د الله د رحمت نه لرې شي ته د الله د رحمت مستحق او حقدار جوړ نشي او د دغه لعنت د سزا سره د نور لعنت کوونکو خلق لعنت هم په دوی باندې ذکر کړی دی چې د الله د طرف نه په لعنت نازلیږي خو څومره خلق په دنیا کې لعنت وایي نو هغې به هم په دغه خلقو لعنت وایي چې کوم د الله د کتاب خبرې هغه پټې ساتي او دا حکم عام دی که هغه د یهودیانو عیسیانو متعلق وي او که هغه د قرآن مجید احکامات یو چاته معلومي او دی نه بیانوي او پټوي د چا د یرې نه پټ ساتي یا د څه حکمت او مصلحت په بنیاد باندې پټ ساتي نو دی هم په دې وعید کې شامل دی چې په ده باندې هم د الله پاک لعنت وي او د لعنت کوونکو خلقو لعنت به هم په داسې خلقو باندې وي په دویم آیت مبارک کې د داسې خلقو دپاره د توبې دروازه کولو ساتلې ده چې سره دی چې حق پټ کړی دی حق خلقو ته نه دی ښکاره کړی خو اوس دی وی چې زه توبه وباسمه او د ځان اصلاح کومه د خپل عمل اصلاح کومه او دې نه پس به حق نه پټومه حق به بیانومه نو د الله پاک وعده ده چې داسې کس توبه به الله پاک قبلوي ځکه د الله پاک دوه صفات آخر کې بیان کړي دي تواب الرحیم تواب توبه قبلونکې رحیم او رحم کوونکې نو الله پاک به داسې خلقو توبه قبول کړي او دی باندې به الله پاک رحم وکړي هغه تیر شوي ګناهونه به ورته الله پاک معاف کړي
ان الذين بشک اغه کسان یکتمون چې هغوی پټوي ما انزلنا اغسیز چې مونږ نازل کړی دی من البینات د ښکارا نښونه والهدا او د هدایت د خبرونه چې ښکارا احکامات ذکر دي او ښکارا د هدایت خبرې الله په خپل کتاب کې ذکر کړي دي کاغه تورات انجیل او زبور کتابونه دي او کاغه قرآن مجید کتاب دی نو په دې کې الله پاک ښکارا نښې د هدایت او واضح دلایل بیان کړي دي من بعد ما بیناه رستو د دینا چې مونږه بیان کړي دي دغه حق خبرې چې دا کوم د یهودیان او عیسیان پټي نو الله فرمایي چې دا خو ما بیان کړي دي للناس د خلقو د پاره فل کتاب په کتاب کې نو کتاب کې الله پاک دا خبرې دې د پاره بیانوي چې د کتاب دا خبرې علما او د دې مذهبي رهنمایان هغه خلقو تخکاره کی او خلقو ته بیان کی نو دغه يهوديان او عیسایانو هغه حق خبرې پټې او ساتلې الله کار کړی وي او دوی پټې او ساتلې اولئک دغه کسان یلعنهم الله لعنت کوي په دوی باندې الله پاک د الله پاک د طرف هم په دوی باندې لعنت دی یعنی دوی د الله پاک د رحمت نه لري دي ویلعنهم اللاعنون او لعنت کوي په دوی باندې لعنت کوون کی خلق د الله د طرف هم په لعنت دی او د لعنت ویونکو او لعنت کوونکو خلقو د طرف نه په دې باندې لعنت لګل کیږي او لعنت لفظ استعمالول بار بار څنګه چې د زنانو طریقه ده نو حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د معراج په شپه باندې د دوزخ مشاهده وکړه د دوزخ مې ولیدو نو په هغې کې مې زیاتې زنانه ولیدي نو چا تپوس وکړو چې دا څه وجه ده چې زنانه دې پکې زیاتې ولیدي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې دی یکفرن العشیره دی د خپلو خاوندانو ناشکري کوي ویکسرن اللعنه او د لعنت دا لفظ ډیر استعمالی اکثر زنانه بلې ته په تا لعنت شه او د خاوند ناشکري چې خاوند ټول عمر د دغې بیبي دپاره د دې بچو دپاره منډې ترړې ووهي او بیا هم هغه بیبي ناشکري کوي د خاوند خدمت نه کوي د هغه د حیا د عزت خیال نه ساتي او ګیلې شوکې بیا هم کوي چې ستا نه ما چېرته خوشحالي نه ده لیدلې نو دا ناشکری ده د دې ناشکری او د لعنت په وجه باندې وی اکثریت زنانه به په جهنم کې وي او چې کومې بیبیانې د دې دوانو خبرو نه پاکې دي د خاوند ناشکري نه کوي بلکې شکر ادا کوي د خاوند دغه قدر کوي او د لعنت د لفظ نه ځان بچ ساتي او 15 وخت خپل مونځ کوي روجې نیسي د خپل حیا عزت خیال ساتي نو داسې زنانو دپاره من ای ابواب الجنة شاءت چې دا به د جنت په کومه دروازه باندې داخلېدل غواړي جنت ته داخلېدلی شي ان الذين یقینا هغه کسان الا الذين تابوا د توبې دروازې کولو او ساتله چې هغه کسان چې توبې وویستله د دې حق پټولو نه واصلحوا او اصلاح وکړه د خپل ځان د خپل عمل وبینوا او حق خبره ښکاره کړه اوسه پورې پټوله اوس یې توبه وویستله حق بیانول شروع کړل فاولئک پس دغه کسان اتوب علیهم زبا توبه قبول کم د هغوی ځکه توبه په صدق سره وویستله او توبه څه ته ویلی شي التوبة الندامة خپېمانه کېدل خپل ځان ملامته کول په یو غلطۍ باندې په یو ګناه باندې دې ته توبه ویلی شي او توبه هغه صرف د ژبې نه ده بلکې اصل توبه د زړه ده چې انسان په زړه کې توبه وباسي د حضرت موسی علیه السلام زمانه وه د باران دپاره دعا وغوښتله نور کله چې به باران دپاره دعا وغوښتله نو فوراً به باران شروع شو دا ځل بني اسرائیل هم ځان سره په جرګه کې یو میدان ته بوتلی دي او دعاګانې غواړي جړاګانې کوي او باران نه کیږي موسی علیه السلام د الله پاک نه تپوس کوي چې یا الله نور کله خو چې زه یوازې راغلم سوال زاری به مې وکړه درخواست به مې پیش کو نو زما د واپسۍ نه مخکې به باران شروع شو اوس مې بني اسرائیل هم په جرګه کې راوستې ټول جاړي دعاګانې کوي او باران اونو شو څه وجه ده وی الله پاک ورته وفرمایل چې په دې مجمع کې په دې مجلس کې یو کس دروغجن دی چې دا دروغجن پکې ناست دي نو زه باران نه کوم یو خو ته نه دا معلومه شوله
چې دروغ ویل څومره ګناه ده چې دروغجن په وجه باندې د ټولو خلقو دعاګانې الله پاک نه قبلې. موسی علیه السلام اعلان وکړو چې په دې مجمع کې په دې مجلس کې څوک دروغجن دی هغه د فوراً بهر وځي د هغه په وجه زموږ دعاګانې نه قبلېږي. دا دروغجن خو ځان پېژنده نو هغه په زړه کې ډېر زیات ملامته شو چې دا خو اوس که زه بهر کېږم نو ټول خلق مې ویني او ټول خلق به وایي چې دا هغه دروغجن دی ټول خلقو ته هم شرمنده او ملامته او رسوا شم. بیا یې اعلان وکړو بیا هغه دروغجن څوک دی هغه دې بار شي چې په خلقو باندې باران وشي. بیا هم خلق غلي وو په دریم ځل باندې بیا اعلان وکړو هغه دروغجن دی بهر شي چې باران وشي او زموږ دا دعاګانې الله پاک قبولې کړي. بیا دروغجن انسان په زړه کې الله پاک ته توبه وویستله چې الله بس اوس مې مه شرمنده کوه ملامت کوه مې مه دی خلقو ته او دې نه پس زما د دروغو نه توبه ده. په خولې نه په زړه کې ویل د الله سره وعده وکړله خو په اخلاص سره توبه وویستله الله پاک د هغه توبه قبوله کړه او فوراً باران شروع شو. حضرت موسی علیه السلام بیا د الله نه تپوس وکړه یا الله هغه کس خو بار نه شو باران وشو دا څه واقعه ده؟ وی الله پاک ورته وفرمایل چې موسی علیه السلام هغه ماته توبه وویستله او زما کوم بنده چې په اخلاص باندې توبه وباسي د ګناه نه زه د هغه توبه قبلومه. وی موسی علیه السلام عرض وکړو چې الله دا څومره اخلاص والا کس دی دا خو لږ ماته وښایه چې دومره په اخلاص باندې توبه ویستلې ده. وی الله پاک ورته وفرمایل چې تا ته هم نه ښیمه هغه پټ په پټه ما سره روغه وکړه لہذا تا ته هم نه ښکاره کومه ځکه ته خو اوس دې وخت کې د هغې اخلاص ته به ګورې خو ورسره به د هغه مخکیني ګناهونو ته او دروغ ویلو ته هم ګورې نو تا ته هم نه ښکاره کوم تا نه هم پټ ساتم. یعنې الله دومره مهربانه بادشاه دی چې انسان توبه وباسي د خپلو ګناهونو نه الله پاک نورو خلقو ته هم نه ملامته کوي شرمنده کوي نه رسوا کوي نه پردې پې الله پاک اچوي. نو توبه ویستل د زړه په اخلاص سره نو الله پاک فرمایي فاولئک اتوب علیهم زه به توبه قبوله کړم د هغوی وانا التواب الرحیم او زه ډېر توبه قبلونکی او ډېر زیات رحم کوونکی یم. ان الذین بشک هغه کسان یکتمون چې هغې پټوي ما انزلنا هغه څه چې موږ نازل کړي دي من البینات د ښکاره دلایلو نه والهدا او د هدایت د خبرو نه من بعد ما بیناه رستو د دینا چې منګه ښه بیان کړي دي هغه احکامات او دلایل د هدایت للناس د خلقو دپاره فی الکتاب په خپل کتاب کې. اولئک دغه کسان یلعنهم الله لعنت کوي په دوی باندې الله پاک ویلعنهم اللاعنون او لعنت کوي په دوی باندې لعنت کوونکي. الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه ویستله د زړه په اخلاص سره واصلحوا او اصلاح وکړه د خپل عمل یعنی یوازې توبه نه ویستل بلکې د عمل اصلاح کول دام د توبې حصه ده. وبینوا او حق خبرې ښکاره کړي اوس پورې پټولې اوس ښکاره کړي. فاولئک پس دغه کسان اتوب علیهم زه به توبه قبوله کړم د هغوی وانا التواب الرحیم او زه ډېر توبه قبلونکی او ډېر مهربانه یم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. د فلسطین د مظلوم مسلمانانو په حق کې دعا غواړي الله پاک د هغې مظلوم مسلمانانو او مجاهدینو سره خپل امداد پوره شامل حال وګرځي. الله پاک په مختلفو غزواتو کې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره چې څنګه امداد کړو هغه شان امداد الله پاک د فلسطین د مسلمانانو سره هم وکړي.
دغه مظلوم مسلمانانو ته دغه مجاهدینو ته الله پاک تاریخي فتح او تاریخي کامیابی ورته ورکړي دغه حوصله بلند کړي د جهاد په میدان کې د هغې قدمونه مضبوط کړي د دشمن په مقابله کې هغې ته استقامت نصیب وګرځي او د هغې څومره دشمنان دي یهودیان اسرائیل د هغې اتحادیان الله پاک هغې ته تاریخي او عبرتناک شکست ورکړي خپل قهر او غضب الله پاک په هغې باندې نازل کړي د دغې یهودیانو او د هغې د اتحادیانو د اتحاد او اتفاق په بې اتفاقۍ باندې بدل کړي د یو بل نه په نفرت کولو باندې بدل کړي او خپل منځ کې الله پاک یو بل سره په جنگ کې مسلمانان په هر ځای کې د هغې د شر نه محفوظ وساتي مسجد اقصی قبله اول د یهودیانو او د هغې د اتحادیانو د قبضې نه آزاد کړي او دغه مسجد اقصی او قبله اول د فلسطین د مسلمانانو او د مجاهدینو په قبضه او په اختیار کې راولي تر دې وخته پورې څومره کسان په هغې کې شهیدان شوي دي الله پاک د ټولو د شهادت بلند نه بلند ترین درجات نصیب وګرځي څومره کسان په هغې کې زخمیان دي الله پاک ټولو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي څومره مسلمانان د دغه مظلوم مسلمانانو په حق کې د دنیا په ګوټ ګوټ کې په هر ځای کې په هر سطح باندې آواز اوچتوي د هغې سره مالی جاني تعاون کوي د هغې دپاره دعاګانې غواړي الله پاک د ټولو د اخلاص په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي ټولو ته الله پاک دې بدلې په دنیا او آخرت دواړو کې ورکړي زموږ د دعاګانې د هغې مظلوم مسلمانانو په حق کې قبول او منظور وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين